خپله د فیسبوک آیډي وګورئ چې هیک شوې ده او که نه. ښه راغلاست دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ ویاست. زه محمد الله همدرد یم، تاسو ګورئ زما د یوټیوب چینل ټیکنالوژي زده کړه. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته د فیسبوک یوه طریقه درته ښیم چې په دې طریقې سره تاسو خپله آیډي معلومولی شئ چې هیک شوې ده او که نه. ویډیو راځئ شروع کوو، ویډیو مه سکیپ کوئ، راځئ چې ویډیو شروع کړو. له ویډیو شروع کېدو دمخه که تاسو زموږ ویډیو لایک کړی نه وي، ویډیو درسره ضرور لایک کړئ او ورسره په خوا کې زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د ګونګړي نشان راځي هغه باندې ضرور کلیک وکړئ چې زموږ بیا هره نوې ویډیو تر تاسو پورې زر در ورسیږي. راځو د ویډیو په طرف باندې. په دغه ویډیو کې تاسو خپل آیډي معلومولی شئ چې د چا موبایل کې پاتې ده، یعنې چا زموږ آیډي هیک کړې ده، او دغه ټوله مکمله طریقه درته ښیم. انشاءالله خپل آیډي به تاسو محفوظه کړئ په دې طریقې سره. را به شي دوستانو فیسبوک به اوپن کړئ. کله چې تاسو فیسبوک ته راغلی که نه او خپل آیډي معلوموئ که نه، دلته به تاسو باید لومړی خپل آیډي لاګین کړی وي. دلته بیا راشئ په دې 3 ډاټ باندې به کلیک وکړئ. لاندې به لاړ شئ په سیټینګ اند پرایوسي باندې به کلیک وکړئ. بیا په سیټینګز باندې کلیک وکړئ. نو په دې طریقې سره تاسو خپله د فیسبوک آیډي محفوظه کولی شئ له هیکرانو څخه، او له هر چا سره چې موبایل کې دغه آیډي پاتې وي هغو څخه هم تاسو باسلی شئ. نو کله چې دلته تاسو سیټینګز ته راسئ که نه، نو په پاسورډ اند سکیورټي باندې به کلیک وکړئ. په دې چې کله کلیک وکړ دوستانو، دلته تاسو ته ښیي چې ستاسو آیډي په کومو موبایلونو کې فعال ده، یعنې کوم موبایل کې فعال ده. تاسو دلته خپل موبایلونه کتلی شئ. دلته تاسو ته ټول موبایلونه ښیي. ویر یور لاګډ، یعنې تاسو کوم ځای کې لاګین یې، په سیال باندې به کلیک وکړئ. په دې چې کله کلیک وکړئ بیا به تاسو ته دغه ټول موبایلونه راوړي چې په کوم موبایل کې زموږ آیډي خلاصه ده، په کومو کې بنده ده، په کوم ځای کې موقعیت لري، کوم موبایل ده. نو دا ټول تاسو ته ښیي. نو کوم موبایلونه چې خلاص شوي وي که نه، هغه هم تاسو ته ګنټې هم ښیي، یعنې ساعتونه منټونه هم درته ښیي، ورځې هم درته ښیي. نو لومړی یو چې درته راځي که نه، په هغه کې اکټیو نه په هغه کې هغه ستاسو دغه موبایل ده چې دغه آیډي م پکې خلاصه کړې ده، او د موبایل نوم درته ښیي، او موقعیت درته ښیي، افغانستان کې که نه، په هر هېواد کې درته ښیي. او بیا چې کله دغه بنده شي آیډي که نه، نو داسې دلته ښیي چې 11 منټه یا هم 2 ساعته یا هم 22 ساعته مخکې آیډي په دغه موبایل کې بنده شوې ده. او دا نور موبایلونو کې کوم موبایل باندې چې تاسو شک راغی که نه چې په دغه موبایل کې ما څخه والا آیډي خلاصه پاتې شوې ده که نه، نو هغه غواړي چې ما په آیډي لاس ووهي که نه، یعنې زما په آیډي کې وګرځېږي، یعنې ما آیډي وګوري، نو یعنې زما آیډي وګوري. ښه، نو تاسو هر یو موبایل باندې ستاسو دو کې هر یو ستاسو موبایل وي که نه، هغه پرېږدئ. نو کوم یو موبایل کې چې بل چا د ملګري موبایل ته خپل آیډي لاګین کړی وي که نه، نو هغه څخه بېرته تاسو وباسئ. په دې 3 ډاټ باندې به کلیک وکړئ، او دلته به تاسو بیا په لوګ آوټ باندې کلیک وکړئ. له هغه ملګري له آیډي څخه به د هغه ملګري له موبایل څخه به ستاسو آیډي بهر شي، یعنې وبوځي. یا هغه بیا نشي کولی چې تاسو هغه آیډي ته داخل شي. چې پاسورډ یې ورنه کړي که نه، پاسورډ چې ورنه کړي بیا نشي داخلېدلی ستاسو آیډي ته. او که غواړئ چې یوازې تاسو په دې موبایل تاسو آیډي کې فعال پاتې شئ، او نور چې څومره موبایلونه دي که نه، هغه ټول نه لوګ آوټ شي، لاندې په لوګ آوټ اف ال باندې به کلیک وکړئ. نو دې باندې چې کله کلیک وکړ که نه، ټولو څخه به لوګ آوټ شي آیډي. سمه ده، یعنې چې کوم موبایلونو کې خلاصه ده ستاسو آیډي، هغه به له ټولو څخه لوګ آوټ شي. او بله طریقه دغه ده دوستانو، که تاسو غواړئ چې آیډي محفوظه شي او غواړئ چې بیا هغه اعتباري نه ګڼئ دغه خپله آیډي، او بیا هم ډارېږئ چې زموږ آیډي څوک داخل نه شي، نو لاندې په پاسورډ ورته چینج کړئ. ورته چینج پاسورډ یې لیکلی ده، پاسورډ چینج کړئ. انشاءالله تاسو آیډي به ډېر محفوظه شي او تاسو آیډي ته به څوک لاسرسی پیدا نه کړي. چینج پاسورډ باندې به کلیک وکړئ. لومړۍ خانه کې به تاسو زوړ پاسورډ ورکړئ، یا دویمه خانه کې به تاسو نوی پاسورډ ورکړئ، دریمه خانه کې به هم تاسو نوی پاسورډ ورکړئ، دریمه خانه کې. نو بیا به تاسو په اپډیټ پاسورډ باندې کلیک وکړئ، ستاسو پاسورډ به بدل شي او ستاسو آیډي به محفوظه شي. نو دوستانو په دې طریقې سره تاسو خپل آیډي معلومولی شئ چې د چا موبایل کې خلاصه ده، یعنې زموږ آیډي چا هیک کړې نه وي. نو دوستانو دغه هم طریقه وه. خدای دې وکړي چې دغه طریقه به ستاسو خوښه شوې وي.
که بیا هم کومه پوښتنه لرئ موږ ته تاسو په کمنټ کې ویلی شئ. نو تر بلې ویډیو پورې په الله سپارم چې چاري ښه وختونه الله مو مل شه.